بسم الله الرحمن الرحیم. نن د پینټ پروګرام وایو ورډ پارت نوټ پارت خلاص ول. د پینټ پروګرام اول خلاصولو طریقې خو نور مې درته ویلې وي، نو تاسو دا پروګرام په مغه شکل خلاصيږي. سرچ کې څه شی ولیکئ، پینټ ولیکئ، انټر یې کړئ، پینټ پروګرام را خلاصي. دا یو طریقه. بل موږ ران را خلاصو، پر ران کې تاسو ام اس پینټ ولیکئ. څه شی ولیکئ؟ ام اس پینټ ولیکئ. یو مختار دی ام اس لري، صحیح دی؟ نو دا به ورته ولیکئ، اوکې به ورته وایي پینټ را خلاصي. بیا بران را خلاص کې یو بل نوم هم لري، پی برش. څه شي؟ پی برش. چې طریقې بیا هم تاسو ته د چی پروګرام را خلاصي؟ د پینټ پروګرام. همدا طریقې اسانه بس نور به تاسو کار کوي. د پینټ پروګرام خاص د رسامۍ او نقاشۍ لپاره استفاده کیږي. چې تاسو رسامي وکړئ، نقاشي وکړئ، یا واکس کې چې وکړئ، اډیټ وکړئ، لږ تغییر پکې راولئ. ډېر ساده پروګرام دی، صحیح دی. محیط لکه د نورو پروګرامو په څیر دی، ډېر شی نوی نه لري. فایل ته راځو، فایل کې لومړی اپشن څه شی دی؟ نیو څه کوي؟ صفحه نوی کوي. که چېرې ته لیکل کوي، رسامي کوي، رسامي دې خرابه شي، غلطه شي، غواړي صفحه نوی شي، بیا څه ورته وایي؟ فایل کې ورته وایي نیو، او عکس نه غواړي چې سب کې ډونټ شي. صحیح. بل اپشن اوپن لرو. د اوپن له لارې تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې عکس را خلاص کړئ. په نورو پروګرامو کې مو تیر سب شوي فایلونه را خلاصول، صحیح دی. اما په دې کې تاسو کولی شئ هم تیر سب شوي فایلونه را خلاص کړئ او هم عکس را خلاص کړئ. کلیک پې وکړئ، مشخص عکس مو انتخاب کړئ، اوپن ورته وایي، تاسو ته عکس را خلاصي. سیف ثبتوي په یو نوم په یو ځای کې، او بل اپشن سیواز دی. سیواز یو فایل په څو نومو په څو ځایو کې او په دغه څو کیفیتو باندې ثبتوي. مثال درته وایم، کنټرول ان زه صفحه نوې کوم، خیال ته به په نیو باندې کلیک وکړو. دلته رسامي او نقاشي په دې شکل یو رنګ به ډیزاین به هم ورکو، صحیح شو. غواړم دا ثبت کړم، څه ورته وایي؟ سیو. کوم ځای کې ثبتوي؟ ډیسکټاپ صفحې پر مخ، په همدې نوم بالکل صحیح سیو. دا ثبت شو. غواړم په بل نوم په بل کیفیت ثبت کړم، څه ورته وایو؟ سیواز. په کوم کیفیت؟ پی ان جی کیفیت، جی پی جی کیفیت، بی ام پی کیفیت او جی آی اف. یو شی مې یاد وتل، د پینټ پروګرام ایکسټنشن بی ام پی دی. څه دی؟ دا وینئ دلته لیکلي بی ام پی. دا د پینټ پروګرام ایکسټنشن یا مخفف دی چې زده یې کې درسره. نو کوم شکل غواړئ؟ زه د پی ان جی په شکل غواړم دا عکس ثبت کړم. کوم ځای کې غواړئ ثبت کړئ؟ ډاکومنټ کې ثبتوم. نوم یې صحیح دی؟ بالکل صحیح دی. بیا راځو سیو. غواړم چې دا ځل د جی آی اف په شکل ثبت کړم. دلته لیکلي دی لاور کوالټي، کیفیت څنګه دی؟ ټیټ دی. نو دلته کلیک وکړئ، دا ځل کوم ځای کې ثبتوئ، دا د هم د ډاکومنټ کې وي او نوم دې مثلا یو په نامه وي. څه ورته وایو؟ سیو. اوکې، صحیح شو. اوس راشئ وګورئ چې دا کیفیتونه واقعا فرق کوي که نه. اول عکس موږ د پی ان جي په شکل ثبت کړی. کله چې کرسر یې پوینټر پرېږدئ، سایز دی 8 کیبي. څو کیبي؟ 8 کیبي. دا پی ان جي دی. راشئ هم بل عکس کوم ځای کې و؟ ډاکومنټ کې و. د چی شي په شکل و؟ پی ان جي. دا 9 کیبي دی، صحیح دی. دا پی ان جي دی، هغه هم پی ان جي و. او بل جی ایف چې موږ ثبت کړ، کرسر پې کېږي، دا څو کیبي دی؟ 19 کیبي دی. سایز لحاظ ډېر دی، خو د کیفیت لحاظ څنګه دی؟ کیفیت کوالټي ضعیفه ده. وینئ دا خطونه وینئ د ځای کې پرې ښکاري، دا کیفیت یې کم دی. دا بل وګورئ چې دا بل سره کم دی، دا مامسې دی، خو کیفیت فرق کوي. دا ځکه ساده عکس دی او رسامي مونږ کړې، په دې کې ډېر دقیق نه ښکاري، خصوصا زیات چې ښکاري بیا په ایچ ډي عکسو کې ښکاري. چې تاسو کله د عکسو کیفیت راکموئ، د همدې کولی شئ د سیواز په واسطه د یو عکس کیفیت له دې ځای نه انتخاب کړئ. یعنې هم کیفیتونه شول، هم موقعیت او هم نوم. په څو نومو، په څو کیفیتو، په څو ځایو کې. بل اپشن پرینټ لرو. پرینټ کې پرینټ، پیج سټاپ او پرینټ پریویو. لومړی پیج سټاپ وایو، کلیک پرې وکړئ. دا د صفحې تنظیمات دي. سایز د ورقې سایز انتخابوي د ځای کې. او بل اورینټیشن دی چې ورقه په عمودي شکل وي که په افقي شکل وي. مارجن څلور خواوې، هغه حاشیه ما تاسو ته ویلې وم، د ځای نه څلور خواوې حاشیه تعینوئ، صحیح دی. ده بل اپشن موږ لرو سنټرینګ لرو. سنټرینګ څه ته وایي؟ سنټرینګ مرکزیت ته وایي. مرکزیت دا معنی چې تاسو غواړئ عکس د صفحې په مرکز کې کېږدئ. څه رقم؟ اوس کوم ځای کې دی عکس؟ په چپ طرف کې پورته خواته. که زه چیرې هاریزونټل ورته وایم، نو په افقي شکل کوم ځای ته راځي؟
مرکز ته راځي او که ورټیکل فعال کوي بیا په عمودي شکل چیرته راځي مرکز ته راځي که دواړه فعال کوي بیا د صفحې په کوم ځای کې صفحې مرکز ته راځي چې هم د افقي لحاظه او هم د عمودي لحاظه دته سنټرینګ وي اجسټو څه کوي اجسټو موږ ته د عکس سایز کوچنی کوي او غټوي څومره چې تاسو فیصدي دلته ډیره ورکوي هغومره عکس څنګه کیږي غټیږي نو چې فیصدي کمه کوي عکس کوچنی کیږي صحیح دی اوس 100% او 100% عکسونه یې غټ دی یو کونج ښکاري بل کونج بل صفحه کې راځي بل کونج بل صفحه کې راځي کېدای شي یو عکس زموږ په 4-5 صفحو کې چاپ شي فټ ټو بیا کواړی تاسو یو عکس فټ کوي فټ دا معنا که چیرې یو عکس په 15 صفحو کې راځي تاسو غواړئ فټ کوي په یو صفحه کې به دلته ورته ولیکئ څو یا ولیکئ دلته څو ولیکئ دلته یا ولیکئ یا دا معنا چې یو عکس په یو صفحه کې اتوماتیک څنګه کیږي فټ کیږي سره شو په دې د پوسټي فټ کوي اوکې ورته وي دا تنظیمات د صفحې شو او کومه چې د پرنٹ تنظیمات مخته اوسې به څه ورته وایي پرنٹ اما مخکې د تاسو پرنٹ کوي موږ یو بل اپشن لرو د چې په نامه پرنٹ پریویو څه معنا مخکې د چې عکس پرنٹ شي او ځل ماته ښکارا کڅ رقم پرنټيږي زوم ان نږدې کوي زوم اوټ لري کوي 1 پیج 2 پیج غیر فعال دي ځکه چې فعلا څو صفحې لرو موږ دا شکل لوي نه ډیری شي به د اپشن فعال کیږي نو څنګه لوي نه ډیری کو تاسو اجسټو فعال کوي سایز غټ کوي اوس د عکس سایز څنګه شو نیم د ځای کې دی ویني او چې کله 2 پیج کلیک وکړي 2 صفحې هم زمان ښکاروي 1 پیج یو صفحه ښکاروي نیکست راتلونکي صفحه وخیا بل صفحه ټول صفحه او پریویس بیرته په خوانی صفحه تاسو ته ښیي صحیح شو دا تنظیمات د پرنٹ شول فرام سکینر اور کیمرا کله چې تاسو له کیمرې یا ټلیفون نه عکس راخلي لاین به وصل کړئ له کمپیوټر سره ټلیفون به وصل وي یا به کیمرا وصل وي دا اپشن فعال کیږي کیمرې ته داخليږي یا ټلیفون ته داخليږي له غزنه چي راخلي عکس راخلي سند ایمیل کوړی چاته ایمیل کوي سټ از د سټاپ بیک گراوند غواړو چې د صفحې پر مخ کېږدو فل څه معنا ټول صفحه پرې ونیسي او شکل دا مینیمایز کوي فل دی ټول صفحه پرې نیول شي بل اپشن ټایل به څه معنا ټوټه وي څو ټوټې وي په دې شکل موږ ته ټوټې کوي عکس څومره کوچنی وي ټوټې هم ډېری او که سنټر انتخاب کوي یا عکس د صفحې په مرکز کې وي دا چې کله تاسو غواړئ مستقیم د پینټ پروګرام نه عکس د صفحې پر مخ کېږدئ دا ته وایي سټ از د سټاپ بیک گراوند پراپرټیز څه معنا پراپرټیز دا معنا چې تاسو د پینټ پروګرام د صفحې تنظیمات مخته وړئ د پینټ پروګرام د صفحه سپینوي نه دا صفحه ده په څه شان اندازه کېږي فعلا پکسل کولای شي دا تبدیل کړئ په سانتي متر تبدیل کړئ په انچ باندې ویډ بار دی او هایټ څه شي دی هایټ جوړوالی دی مثال کا په پکسل انتخاب کوم نو بار څو دی 1400 او لوړوالی څو دی 200 نو زه ورته وایم چې مثلا باري وي څو وي زر او جوړوالی 200 دی ورته څه وي څو شپږ سوه چې کله اوکې ورته وایي په هماغه اندازه د پین پروګرام صفحه څنګه کېږي کوچنۍ کېږي سره خلاص شو په دې کلر معنا چې عکس موږ ته په کوم شکل ښکاري رنګه که غواړئ تاسو عکس په تور او سپین باندې تبدیل کړئ بلاک اینډ وایټ بیا دا اپشن فالوئ اوکې ورته وایي یو مسج دی چې درکوي مسج دا درکوي که چیرې وایي د عکس په سفید یا تور سپین باندې تبدیل شو بیا وایي امکان نه لري چې بیرته یې رنګه کړي دا مسج درته وارنینګ درکوي غواړئ چې ساده یې کې اوکې اوس په یو سفید تور سپین تبدیل شو رنګونه نور نشته چې ته سور او شین بیرته شی ورکړي دا پراپرټیز نور څه نشته او بل اپشن لرو about paint د پین په اړه معلومات درکوي او exit د پین پروګرام کلوز کوي تړي بیا اپشن کټو کاپی دی کټو کاپی موږ په نورو پروګرامو کې په ټیکسو کې کار کړم دلته په عکس کې کارو څنګه تاسو عکس یو برخه کاپی کوي یو برخه کټ کوي څنګه عکس را خلاص کو فایل اوپن دلته به یو عکس را خلاص کوم مثال د عکس اوپن د عکس کومه ساحه که تاسو غواړئ کټو کاپی کوي نو له د کټو کاپی نه به کار اخلئ خو څه وخت فعاله کېږي کله چې تاسو د دې په څنګ کې د سلیکټ اپشن فعاله کوي او سلیکټ موږ دوه ډوله سلیکټ لرو یو ریکټنګولر دی او بل هم فری فرام زه د اول انتخابوم کله چې تاسو په عکس کې یوه ساحه انتخاب کوئ سلیکټ یې کوئ مثال زه دغه ځای انتخابوم دا اوس سلیکټ شو څه کوي دا ساحه کاپی کوي که کټ کوي که کټ ورته وایي هغه عکس له مغز نه څنګه کېږي له منځه ځي او که کاپی ورته وایي انتخاب یې کوي کاپی بیا دا معنی چې عکس په خپل ځای پاتې له خو غنه یو عکس واخیستل شو بیرته څنګه راوړئ پیسټ نو موږ کومه ځای نه چې موږ کاپی اخیستو هغه ځای څنګه کړله
پیسټ کول شي د دې ځکه کېږي د بیک ګراوند سره یو شان دی کاری هم ویني په دې شکل د ته وایي کاپی او هغه هم کټ او د پیسټ پاسته څه کوي بیرته سریښوي یا راوړی بل اپشن موږ لرو پیسټ فرام زله اوپن نه چې کله عکس راخلاصوم همزمان یو په یو وخت کې څو عکس راخلاصوي یو عکس راخلاصوي ګورئ چې کله دا عکس خوشته بل عکس په راخلاصوم څه وایي وای بخارای عکس څنګه کوي ثبتوي که ډونټ سیوي کې ثبتم کړي ثبتيږي عکس کلوزيږي او که ډونټ سیو ورته وي بخیل منځي نو عکس پر ځای راځي یعنی په یو وخت کې څو عکس راوړی شو یو عکس راوړی شو د کوم ځینه د اوپن نه خو که څوک وایي چې زه غواړم څو عکس هم زمان راوړم دلته دا دی وی بل دی وی بل لم وی تاسو راځي پیسټ کوم اپشن نه کار اخلي پیسټ فرام اپشن کلیک پرې وکړئ بل مثلا دا عکس وي اوپن وینئ دا یو عکس بل عکس هم غواړم راوړم پیسټ فرام دا ځله مثلا دا عکس غواړم راوړم انتقالول هم شهر ځکه یعنی یو وخت کې کولای شو څو عکسونه موږ خلاص کړو اما یو شایم په پینټ کې پام وي چې کله تاسو یو عکس راوړئ شاوخوا خطونه لري او تاسو کولای شئ دا عکس کوچنی غټ کې وهري خواته انتقال کړئ یعنی فعلا انتخاب دی یعنی اختیار د دې لري چې په عکس کې تغیرات راولي خو که چیرې کلیک مو بلې خواته وکړ دا اوس درته ټکی ټکی ښکاري شاوخوا دا معنی چې دا عکس سلیکټ دی سلیکټ معنی انتخاب دی چې حرکت هم ورکول کېږي سایز هم کوچنی کېږي خو که چیرې کلیک دا خوا شو نور به تاسو نشئ کولای چې په عکس کې تغییر راولئ یا انتقال کوئ که چیرې انتقالوئ هم بیا داسې عکس تاسو څنګه کې خرابېږي صحیح دی نو تر هغو چې عکس مو موقعیت تعیین کړی نه وي سایز یې بلې خوا به کلیک نه کوئ دا و پیسټ فرام سلیکټ څه معنی سلیکټ چې کله تاسو یو عکس انتخابوئ څه رقم انتخابوئ زه یو بل عکس راخلاص کړم مثال دا عکس ولا خلاص دا عکس دی صحیح غواړئ یو ساحه انتخاب کړئ نو تاسو راځئ سلیکټ دوه رقم لري ریکټنګولر معنی څلور زولي شکل که غواړئ دا پیاله انتخاب کړئ نو څه رقم انتخابیږي څلور زولي شکل ښکاري درته ویني د مربع په شکل که چیرې دا کاپی او پیسټ هم ورته وایم نو په کوم شکل پیسټیږي هماغه څلور زولي شکل خو که تاسو وایئ چې نه زه غواړم د پیالې په اندازه همداسې ګرد دا ساحه څنګه کړم کټ کم به تاسو سلیکټ راځي کوم اپشن فری فرام سلیکشن انتخابوي د کې به اختیار لري چې هر خوا تاسو انتخابوي اما د کې به ماوس سره دقیق اوسئ زر انتخابوم تاسو کولای شئ په طبيعت یو ساعت څنګه کوي انتخاب کوي ماوس به نظر نه کوي دقیق او چې کله کاپی پیسټ ورته به ما د پیالې په اندازه څنګه کیږي هغه ساحه پیسټ کیږي اما ویني یو سپینا بیک ګراوند هم لزانه سره نیسی ښکاري درته اضافي دی دغه د بیک ګراوند لمنځه وړلو لپاره سلیکټ راځي اخري اپشن ترانسپیرنت سلیکشن فعال کوي په اضافي بیک ګراوند هم څنګه کیږي لمنځه سره خلاص شو ریکټنګولر سلیکشن او فری فرام سلیکشن بل اپشن لرو سلیکټال څه کار کوي ټول عکس انتخابوي کولای شي انتقال کوي ډیلیټ کوي کوچنی کوي هر کار چې پې کوي صحیح دی او بل اپشن لرو انورټ سلیکشن دا معنی زه راځم سلیکټ دا کتابچه یا ورق انتخابوم صحیح دی کله چې انتقال کوم کاشي کوم ویني هغه مساحت څنګه کیږي انتقاليږي کومه ساحه سلیکټ دوس دا کوچنی عکس سلیکټ ده زه غواړم سلیکشن برعکس شي یعنی دا پاتې شي شاته عکس انتخاب شي تاسو ورته وایي انورټ سلیکشن او شکل انتقالوي عکس عمومي انتقاليږي کومه ساحه چې موږ کټ کړی هغه پر ځای پاتې کیږي ډیلیټ کومه ساحه چې تاسو سلیکټ کړی وي هغه څنګه کوي ډیلیټ وي کراپ اپشن لرو کراپ څه کار کوي ګوري موږ یو کټ درلوده او بل کراپ لرو کټ څه کوي زه ساحه انتخابوم دا پیاله انتخابوم صحیح دې ته وایم کټ څه شو لاغس کافرین کټ خو که تاسو یو ساحه انتخاب کوي او ورته وایي کراپ فرق څه شي دی په کراپ کې ساحه پاتې کیږي په کټ کې ساحه څنګه کیږي لمنځه زده فرق خلاص نور څه نه لري ریسایز که غواړئ چې د عکس سایز تغییر کړئ اول پرسنټیج په فیصدي تغییروي که په پکسل باندې په فیصدي تغییروي هوریزونټال افقي لحاظ څومره وي او د مودیل لحاظ څومره وي افقي ورته وایم څو وي 50 وي ورټیکل خپل څو انتخابيږي 50 یعنی دواړه لینک لري بار وګدواله یو ځای چنجيږي نو لاندې اپشن غیر فعال کوي بیا بار وګدواله هر یو ځان ته څنګه کوي تغییر کوي اوس ورته اوکې په موږ شکل سایز د عکس کېږي کوچنی کېږي او بل سکیو د سکیو معنا زاویه ورکي په خو یې کګوي
هوريزونټال افقي څومره کوک شي ورته وایم 10 درجه او ورټیکل سمانا عمودي څومره کوک شي 10 درجه اوکې بیا عکس په مغه زاویه څنګه کیږي کږي صحیح شو روټیټ سمانا روټیټ معنا عکس ته زاویه ورکوي تاووي لومړی کلیک وکړئ په دې شکل تاووي نور زاویه ده 90 ده 80 ده یا صلات ده فلپ ورټیکل دی هر یو باندې شکل کوي مکملا په عکس کې شی راځي تغییر راځي ساده دی که سخت دی اسانه دی کنه بل اپشن موږ پنسل لرو پنسل خو پیږي رسامي پې کوي لیکل پرې کوي هر شی پې کوي پنسل دی په اختیار کې مو دی لیکل ده په دې شی صحیح رنگ څنګه تغییروي راشي دلته ځان ته رنگ انتخاب کړئ د پنسل رنگ تغییرېږي صحیح بل اپشن موږ لرو فل کلر دی فل کلر یا یو سطل دی د رنگ کله چې تاسو رسامي کوي په دې شکل غواړئ د دې منځ ته رنگ ورکړئ نو سطل به راواخلئ رنگ به ترې ډک کړئ او بالاخره به ورته توی شئ په دې شکل به رنګ ولې داسې کیږي ځکه شاته موږ خطونه لیکلي وو په پینټ کې یو کار دی چې کله یو صحیح رنگ ورکوي یعنی مدار باید څنګه وي تړلی وي مدار څنګه وي مدار خو پیژنئ یعنی دلته فاصله ونه لري اوس که چیرې تاسو سطل راواخلئ رنګ خالی کړئ کوم ځای که سوری وي یا مثلا فاصله یې درلوده تویېږي ترې صحیح تویېدل دا معنی چې بیا د نوره صفحه هم ورسره څنګه کېږي رنګ اخلي سرخلاص شو دته فیل کلر وایي څو رنګه لرو موږ دوه رنګه کلر 1 او بل کلر 2 بیا درته وایم چې څه فرق لري په دې سرخلاص شو بل اریسر دی اریسر څه معنی پنسل پاک دی نقاشي مو کوم ځای خرابېږي کولی شئ د په واسطه پاک په کیبورډو کې کنټرول له مثبت سره سایز یې غټېږي کنټرول له منفي سره سایز یې کوچنی کېږي زما کمپیوټر کې کار نه کوي سرخلاص شو په دې بل اپشن ټیکسټ لرو که چیرې غواړئ تاسو یو عکس راوړئ او په عکس باندې لیکنه وکړئ مثلا دغه عکس راوړم او د غواړم په دې برسېره پر عکس باندې لیکل وکړم نو په څه شي کلیک وکړئ په ای باندې کلیک وکړئ او بل راشئ کلیک څه شی غواړئ ولیکئ مثلا ورته لیکم چې کمپیوټر سنټر لیکم ګورئ دغه چوکاټ ښکاري دا معنا چې عکس متن سلیکټ دی په دې حالت کې هر څه کولای شي رنګ ورکولای شي صحیح دی تاسو دا انتخاب کنټرول ان سلیکټ کړئ رنګ ورکولای شي وینئ رنګ اخلي دا یو سایز د زینه بولډ ایټالیک خو پیږي ډبل وی زخیم وی زاویه ولري انډرلاین ولري سټریک ترو ولري ټول تکراری دي د زینه سایز تعینول شي خو که چیرې کلیک موبایل ځای وکړ او له دې سلیکټ ووت بیا تاسو په خپل متن کې تغیرات نشئ راوستای فعلا کار کولای شي که دې خو ته ما کلیک وکړ نور نشئ کولای چې متن څنګه کې سایز غټ کې رنگ ورکې که غواړئ سلیکټ هم کې مثال غواړم سلیکټ کم بیا نو تاسو عکس ورسره څنګه کېږي خرابېږي نور خپل متن لاسته نشئ راوړلی بیا راځم په دې کلیک کوم بیا یو ځای مثلا لیکل کوم په دې کې لیکم چې څه شی ولیکم دا کمپیوټر لیکم تغیرات پکې راوستلی شو بل اپشن موږ لرو یو اوپیک لرو بل ترانسپارنت دی اوس ګورئ دغه لیکنه چې ما کمپیوټر سنټر لیکلی ډېر ښه لیکل شوي په عکس په بیکګراوند کې لیکل شوي که چیرې دا اپشن فعاله کړئ بیا دغومره ساحه ځان ته دا ټکسټ شی اخلي سپین بیکګراوند اخلي چې تاسو د عکس بیکګراوند بیا څنګه کوي خرابوي نو هغه ستاسو اختیار دی چې په کوم شکل غواړئ ترانسپارنت وي که اوپیک وي او دا یې هم څه شی دی سرخلاص شو په دې دا و ټکس بل اپشن لرو کلر پیکر کلر پیکر څه کار کوي مثال زه غواړم داسې کې یوه لیکنه وکړم لیکل کوم خو د لیکل رنګ باید دغه د بیکګراوند رنګ راواخلي دا کوم عکس چې دی اما داسې که زه هغه رنګ لرم دقیق فکس هغه رنګ شته او که ته غواړې جوړم کې جوړوی شي وخت غواړي نو دې په خاطر چې د عکس له یو صحیح نه رنګ انتخاب کړئ بیا تاسو څه شی ورته وایي کلر پیکر کوم ځای نه رنګ غواړئ مثلا دغه صحیح نه کلیک وکړئ مستقیم د همغه ځای نه رنګ اخلي اوس که چیرې ته لیکل هم وکړې ته که چیرې لیکل کوې د همغه بیکګراوند په رقم لیکل کېږي سرخلاص شو کلر پیکر څه کوي د عکس د هر ځای نه چې تاسو زړه رنګ اخلي انتخابوي او دا هم مګنیفایر دی مګنیفایر دا معنی چې عکس تاسو ته زوم کوي له دې ځای نه هم کولی شئ عکس تاسو زوم ان او زوم اوټ کړئ برش د برسو مختلف شکلونه دي دا د نقاشۍ په خاطر استفاده کېږي چې تاسو کولی شئ نقاشي او رسامي وکړئ مختلف برسونه مختلف رنگونه مختلف سټایلونه دا پنسل دی دا در سره خپل وګورئ وینئ دا بیا هغه والا دی نای تو چې ورته وایي نای ورته وایي دا او دا څه شی دی دا تیار جوړ شوي شکلونه دي کلیک پرې کوئ کلیک ونیسئ کش یې کوئ
دا به تاسو ضروري نه دي تاسو خپل رسم کې تیار جوړ دي صحیح آوټلاین څه ته وایي کله چې شپ رسموي بیرونی خط ته آوټلاین وایي ګوري زه غواړم دا شپ رسم کوم دا بیرون تور خط ته څه شي وایي آوټلاین د منځ رنګ چې سپین دي څه ورته وایي فل نو زه غواړم چې د بیرون خطونه د زنه تعین کوم نو آوټلاین ونه لري ویلري په دې شکل وي کرین معنا رنگ خیره کوي په دې شکل وي په دې شکلونه دي تاسو چا رقم غواړئ فل به څه معنا د منځ رنگ نو فل نه وي کوي هم ولې نه ښکاري ځکه چې موږ دوهم رنگ کوم رنگ لري نو سپین کې کله ښکاري نو او کلر 1 څه شي دی د بارډر رنگ دی د شاوخوا رنگونه دي کلر 2 د منځ رنگ دی د دې په خاطر فرق کوي دوه رنگ لري نو تاسو دوهم رنگ څه انتخاب کوئ سور انتخاب کوئ اوس راشي چې شي ته فلټر سولید کلر ولري جامد دا شفاف وي په دې شکل وي دا سټایل صحیح شو مختلف سټایلونه کولای شي تاسو ورته انتخاب کړئ سایز بیرونی خطونه ډبل وي په دې شکل او په دې رقم بارډر دی او دلته هم څه ورته انتخابوي او دلته کچېره رنگ مخاک نشو دلته خپل رنگ جوړ کړئ میکسیک اوکې ورته صحیح شو بل اپشن ویو لرو ویو کې زوم ان نږدې کوي زوم اوټ لري کوي او سلفي ست نارمال انتخابوي رولر خط کش ښکارا کې ښکارا ګریډ لاین شاته ګرافونه ښکارا کې ښکارا نه کې په دې شکل سټیټس بار لاندې دلته موږ ته د اکس سایز هم ښکاروي او د صفحې سایز هم ښکاروي که چیرې دا اپشن غیر فعال کړئ نو هغه سایزونه تاسو ته فول سکرین اکثر ته په فول سکرین یا لوی صفحې په شکل ښکاروي بل اپشن تمبنیل لرو دا غیر فعال دی څه فعال کیږي چې کله صفحه ډیره نږدې شي زوم ان شي صفحه ډیره نږدې شي تاسو اوس پر خپل عکس لیدلی شئ نه نو د تمبنیل په واسطه کولی شئ په موجوده صفحه کې خپل عکس ووینئ څه رقم دی په کوم شکل جوړ شوی ډیزاین شوی دا وظیفه دې چی ده تمبنیل بیرته زوم اوټ کې بیرته تمبنیل غیر فعال کی سرخلاص شو دا د پینټ پروګرام چې د رسامۍ او نقاشۍ لپاره څنګه کیږي استفاده کیږي و درې تاسو زه نشه راوخه یم رسامۍ او نقاشۍ مثلا ولیکو چی شي drawings in MS Paint دا په پینټ کې جوړیږي دومره کارونه کیږي صحیح دی دلته راشي په ایمیج باندې کلیک وکړئ دا نه د یو شخص استعداد پرې دی چې څومره رسامۍ کې تاسو لایق یې دغه نقاشي وګورئ وینئ دا پینټ کې شوی دا ګلان یعنی که سمې کار پکې وکړئ لکه خواري وباسئ داسې کارونه کولی شئ پکې صحیح شو سوال مشکل لرئ بس